د طالبانو ستر اقدام د ایران خلاف دا چې څه کړي دي پوره جزئیات په امپراتور ټي وي کې راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات همدلته وګورئ. ایران ته 10 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ورګرځول شوي دي. د نیمروز ولایت چارواکو خبر ورکړی چې د بې کیفیته تیلو ګرځولو د کمیټې لخوا د ورېښمو له لارې 10 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. د دغه ولایت د نفت او ګازو د وارداتو او خدماتو مدیر وایي چې په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله له لارې 10 ټانکره بې کیفیته تیل چې شاوخوا 250 ټونه کیږي د یادو کمیټې تر څېړنې وروسته بیرته ایران ته ورګرځول شول. همداراز په یاد ولایت کې ځایي چارواکو له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې هیواد ته کیفیت لرونکي توکي وارد کړي. د یادولو وړ ده چې د بې کیفیته تیلو ګرځولو کمیټه د ولایت مقام، ګمرک، ریاستونو، نفت او ګازو د وارداتو او خدماتو مدیریت د کمیسارۍ او سټنډرډ ملي ادارې د امریتونو له استازو څخه جوړه شوې ده. بلخوا د افغانستان بانک سبا 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبې 14 میلیونه امریکایي ډالره لیلاموي. دغه بانک پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له سوداګریزو بانکونو د صرافیو او پولي خدماتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم د هغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي دي چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 80 افغانۍ او 15 پوله تبادله کېده.